د نوین الحق د ژوند او کرکټ په اړه ډیر مهم او په زړه پورې رازونه څنګه او د چا په مرسته تر دې ځایه راورسېد. نوین الحق به په راتلونکي کې څه وکړي، نوموړی به په IPL کې واخیستل شي او که څنګه د دې ته ورته په زړه پورې معلومات په ویډیو کې، خو ویډیو را سره حتما تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. مخکې له دې چې دغه په زړه پورې مطلب در سره شریک کړو، که د کرکټ مینوال یاست او زموږ چینل سره نوي یوځای شوي یاست، نو د مهربانۍ له مخې همدغه چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ د کرکټ چټک معلومات تر تاسو په وخت رسوو. د افغانستان 20 کلن تیز توپ اچوونکي نوین الحق تیر 2019 کال نومبر کې د ویسټ انډیز لوبډلې د لوبډله مشر او په شل ورځو لوبو کې د ځانګړي نوم لرونکي لوبغاړي کیرور پولار په وړاندې جالبه توپ اچونه وکړه. هماغه لوبو کې نوین د فولاد خلاف تیز او نیمه تیز توپ اچونه ترسره کړله ترڅو د هغه فکر خراب کړي، ویکټ یې ترلاسه کړي. که څه هم سیریز مساوي و چې په دریمه لوبه کې ویسټ انډیز په 18 توپونو 45 منډو ته اړتیا درلوده چې دوباره نوین الحق او پولاد سره مخ شول. نوین الحق یو ځل بیا د لومړیو لوبو په څېر هغه ته خطا ایستونکي توپ اچونه وکړل چې هماغه سیریز یو په 2 د افغانستان په ګټه شو. نوین الحق وایي پلان داسې و چې زه هغه ته تیز توپ ونه کړم او توپ باید له هغه لرې واچوم او څومره چې زه کولی شم هغه حیران وساتم. نو راتلونکی به څه شی وي؟ هو هلته د شل ورځو لوبو د غوره لوبغاړو په وړاندې توپ اچونه کول فشار وي، مګر ما دا ننګونې او فرصت په توګه واخیست چې زه په دې ځای کې کولی شم د دې لوبغاړو خلاف ښه توپ اچونه وکړم. په دې ورځو کې د افغانستان برید لکه په قرار توپ اچوونکو سره ښه دی، لکه راشد خان او مجيب الرحمن او همداراز نوي ځوانان قیس احمد او وقار سلامخیل چې شل ورځو او 10 ورځو لوبو کې ښه ځلېدلي. نوین الحق چې په 2013 کال نړیوال جام کې د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې لوبډل مشر و، هیله څرګنده کړې چې نوموړی به د تیزو توپ اچوونکو د برید لیکه پیاوړې کړي. ما لومړی زده کړه له هندي توپ اچوونکي ظهیر خان وکړه، کله چې هغه 2011 کال نړیوال جام کې د ګوتو بندونو په مرسته توپ اچونه کوله، نو ما هم په دې 8 یا 9 کاله کار وکړ. دا تر ټولو سخته ده چې زه تر دې ځایه راورسېدم. د نوین د توپ اچونې انداز ډیر په زړه پورې دی، په طبیعي ډول په ښي لاس د 115 کیلومتر په ساعت کې سرعت سره توپ اچونه کوي، او که چېرته نوموړی لا هم تمرینات وکړي او همدغسې محنت وکړي، نو انشاءالله د نوین الحق د توپ اچونې سرعت به تر 150 هم واوړي. نوین وایي د 2013 کال افغانستان غوره لیګ کې د شارجه کرکټ لوبغالي په میلمستون کې انډري رسل ورته مشوره ورکړه. رسل راته وویل هیڅ وخت د توپ وهونکي په لیدو خپل توپ اچونې ته تغییر مه ورکوه، د برما هیڅ فرق نه کوي چې دا زه یم یا هم د نړۍ یو بل توپ وهونکی، ته باید همیشه خپله وړتیا وښیي. همداراز نوین وایي چې ما د ویسټ انډیز خلاف په لوبو پر مهال د حمید حسن سره د خپلې توپ اچونې په هکله مشوره وکړه. هغه وویل چې پر دماغو د همیش کنټرول ولره، هیڅکله په ځان فشار مه اخله. زه د 2010 کال نړیوال جام کې چې په کارابین کې ترسره کېدی د حمید د توپ اچونې او هغه د افغانستان بیرغ په ټنډې تړلی و متاثره کړم. همداراز نوین بنګلادیش غوره لیګ هم ولوباوه چې وایي هلته مې له خپلو روزونکي نن ته هیواد څخه هم ډېرې لارښوونې واخیستې. نوموړی وایي زه به پر خپل آف کټر لیګ کټر د نوکانو په مرسته بال یعنې نیکلي بال قرار بونسر او د پراخ توپ پر لیکه یا کر توپونو باندې پوره کار کوم. نوین دغه راز د راجستان رویال سپام ځان ته اړولی چې د IPL بولۍ مخکې له هغه ازموینه واخیستله، خو نوموړی د سږ کال 2018 کال لپاره بریالی نه شو، مګر دی وایي چې د هغوی پاملرنه اوس هم ماته ده تر څو په اسیا جام او نړیوال شلوري جام کې ما له نږدې وڅاري. دا یوه ازمایښتي شپږوریزه لوبه وه چې د هند لوبډلې 19 کلنو او الف لوبډلې لوبغاړي هم شتون درلود. ما ته د رویالز لوبډلې یو چارواکي وویل چې یوازې په هغه څه تمرکز وکړم چې زه یې کوم او زما توپ اچونه د IPL لپاره ښه ده، مګر که تاسو غواړئ IPL ولوبوئ نو تغییراتو ته اړتیا لرئ. که سږ کال ونه شو نو د راتلونکي کال لپاره چمتو اوسه تر څو موږ تا بولۍ کې واخلو. نوین الحق تمه لري تر څو د دې کال وروستیو کې د ګرین میګرات تر لارښوونې لاندې روزونه واخلي، تر څو خپل د توپ اچونې سرعت 140 او 150 ته پورته کړي. دا به زما لپاره لوی فرصت وي که زه له میګرات څخه یوه کلمه هم زده کړم. زه لیوال او خوښ یم چې که چیرې فرصت پیدا سي له هغه زده کړه وکړم. خو نوین الحق مخکې له ننګونو سره مخ دی چې د ملا د سخت خوږ له امله هغه د 2014 او 15 کلونو کې د یو کال لپاره له کرکټ څخه لرې و. نوین د هغه وخت په اړه وایي زما عضلې ضعیفه وي او زما د توپ اچونې عمل یو څه ستونزې درلودي. ما سخت تمرین وکړ او جوړ شوم او له هغه راهیسې ما کومه ستونزه نه ده ترلاسه کړې. که تاسو یو کال وقفه وکړئ، کرکټ ونه لوبوئ او بیا تمرینات وکړئ، دا یو څه مشکل دی.
هغه د پلار په هکله هم وایي زما پلار خوښ نه و چې زه کرکټ وکړم. هغه یو ډاکټر و او هغه زما څخه غوښتل چې د طب یا انجینرۍ زده کړه وکړم. هغه وخت په افغانستان کې ډیر کرکټ نه و او هغه ویل چې دلته کرکټ راتلونکی نه لري، مګر ما سپورټ خوښ کړ او په نهایت کې هغه زما شوق درک کړ او مشر ورور مې هم چې د ټینس توپ مشهوره کرکټر و. نوین په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د افغانستان د روزونکي لانس کلوزنر په مشرۍ روزنیز کیمپ بشپړ کړی او راتلونکي میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې د 3 شل ورځو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. که څه هم اسیا جام او د 100 ورځ نړیوال جام به د دې کال وروستیو کې وي تر څو هغه خپله توپچونه لا جوړه کړي. هغه د ټیس په هکله وایي دا د حوصلې او اوږدې مودې لوبه ده چې ته فقط توپونه ضایع کړه، ته به په نوي وروسته په زاړه توپ توپچونه کوي. زه په دې هم کار کوم تر څو په سور توپ سره هم ښه توپچونه وکړم. نو آیا نړۍ به دا ځوان وګوري د حمید په څېر چې د افغانستان لپاره په ټولو فارمیټونو کې ګټونکی ثابت شي؟ زه شاید په خپلو باړخوګانو ډېر ژر د افغانستان بیرغ وموښم. خو حمید زما په هکله ډاډه نه دی. نوین وخندل خو هیله یې بیا هم وښوده. نو تاسې د دغه ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه څه نظر لرئ؟ ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.